زما نوم محمد کبیر دی. زه د لایف پیرل پروډکټ منیجر یم او لایف پیرل یو د وطن تولید کې یو نوی نوم دی او دغه په کابل جلال آباد ساحه کې درې جریبو کې دا فابریکه جوړه شوې دی. د 2019 نه واله تر 2024 پورې دې باندې کار شوی دی او 2024 نه خپل فعالیت کار آغاز کړی دی چې په دې کې موږ حاضر وخت کې 4 قلمونه تولیدات لرو او په مختلف درملو سیګمنټس کې موږ کار کوو. مثلا دې کې موږ 4 قلم پی پی آی لرو، همدغه شانتې موږ سره انټي هایپرټنسیو پروډکټس دي 4 قلم، ایټینالال، پروپینالال، بیټا بلاکرز کې دي، ای آر بی ده او کیلشیم چینل بلاکر دي، املوډوپین پلس والزرتان، په انټي کلونسنټ کې پروډکټس دي، همدغه شانتې په ویټامینز کې پروډکټس دي، همدغه شانتې په انټي هسټامینز کې ګروپس کې او دې نه علاوه ډپریشن انټي ډپریشن پروډکټس دي. دغه 80 قلمونه په دې مختلف سیګمنټ کې 7 سیګمنټس کې زموږ پروډکشن روان دی او په آینده کې هم تخصصي قلمونه باندې کارونه روان دي چې انشاءالله په تخصصي قلمونه هم موږ به نور هم جوړوو چې هغې کې 15 قلمونه په پایپ لاین کې موجود دي او وخت په وخت به انشاءالله هغه به مارکیټ ته وړاندې کوو. تر اوسه پورې چې کوم قلمونه موږ مارکیټ کې وړاندې کړی دی زموږ مشتریان اینډ یوزر مریضان ډاکټران د دې نتایج نه ډېر مطمئن دي او موږ چونکې زموږ کمپني خوبي دا ده چې دا ګډ مینوفیکچرینګ پریکټس لري، ISO 2009 سرټیفاید کمپني ده، GLP ګډ لیب پریکټس او دې نه علاوه حلال سورس استعمالو او دا کمپني په انټرنیشنل معیاراتو باندې WHO ګډ مینوفیکچرینګ پریکټس په اساسو باندې خپل تولیدات شروع کړی دی او ښه سورس نه را میټریل اخلو او کوالټي کنټرول سیستم لرو. همدغه شانتې مایکروبیولوژي لیب او ریسرچ اینډ ډیولپمنټ او تخصصي کسان په دې پروډکشن کې موږ سره همکاران دي او دغه وجوهاتو بنا باندې زموږ تولیدات د وطن لپاره یو ډېر ښه دستاورد دی. بازار تقاضا دا ده چې موږ چونکې یو غټه کمپني پیمانه باندې کار شروع کړی دی نو موږ پرو اکټیو پلانینګ لرو او پرو اکټیو مطلب دا دی چې موږ هر څه د وخت نه مخکې تیاری نیسو نو موږ چې مارکیټ کې چې کوم ډیمانډ دی هغه موږ بر وخت سپلای او تحصیل دغه برابر کو. نو حاضر وخت کې دا 15 قلمونو کې چې موږ سره اویلیبل دي نو هغې کې د مارکیټ تقاضا چې څومره موږ نه شوی دی هغه موږ پوره کړی دی. یو 2 قلمونو کې لږ میټریل کې کمبودات د انټرنیشنل په سطح باندې کمبودات په وجه باندې هغه نور په 80 قلمونو کې 2 قلمونو کې زموږ مواد خام او تولیدات ډېر ښه روان دي. ډېر ښکلی سوال مو کو خلک چې کله دا درملې استعمالوي او کله ان یوزر یعنی مریض استعمال کړي هغه نه پس موږ ته د ښه رسپانس اوسه پورې راغلی 2 کالو کې چې تر اوسه پورې موږ د درملې مارکیټ ته وړاندې کړي دي چا د دې د کوالټي نه شکایت نه دی کړی او قیمتونه هم ماشاءالله ډېر ښه مناسب قیمتونه دي چې مریض افورډ کوی شي. په دې باندې زموږ په دې درملو کې قیمتونه هم چاپ شوي دي چې هغې کې مریض ته هم فایده ده او هم زموږ دپاره یو فخر افتخار ځای دی چې یعنې په های کوالټي او لو پرایس باندې زموږ درملې جوړو لګیا یو. حاضر وخت کې خو څه خاص ستونزې نشته ځکه چې فابریکه جوړه شوې دی، مواد خام موږ ښه سورس نه اخلو لګیا یو او دا دی چې لږ د منطقوي حالاتو په وجه باندې لږ ګراني پکې راغلی دی لکه بعضې موادونه ګران موږ اخلو خو موږ هغه چې څنګه تاسو ته چې موږ پرو اکټیو پلانینګ لرو نو هغې دپاره موږ قرباني ورکوو چې مواد خام یا چې کوم د دې ضروري
پیکیجینګ کې چې کوم موادونه لګي نو هغه کم بوتات ته مواجه نشو نو که موږ ته ګرانه هم راځي نو هغه موږ هغه اخلو چې کوم موږ تعهد کړی دی هغه تعهد موږ پوره کوو. په دغه میاشت کې یو 22 قلم نور زموږ درملې مارکیټ ته وړاندې کوو. نو هغه وخت سره قلمونه موږ زیاتو او کوم قلمونه په مارکیټ کې دغه شارټیجز وي هغه قلمونو ته موږ خاص توجه ورکوو چې هغه موږ جوړه کړو او د ډاکټرانو چې کوم مشورو سره بعضې قلمونه چې هغوی زموږ کیپیسټي کې موجود دي نو هغه باندې موږ خاص توجه ورکړو چې هغه جوړه کړو چې دغه زموږ ضرورت هغه پوره شي وطن مریضانو چې کوم ضرورت دی هغه پوره شي. غوښتنه مې دا دی چې موږ باندې اعتماد وکړي او موږ انشاءالله د هغوی په اعتماد باندې 100% پوره راځو ځکه چې موږ په کوم معیار باندې کار شروع کړی دی هغه معیار ډېر اوچت دی لکه ملټي نیشنل انټرنیشنل معیارات دي. د GMP یو ساده لفظ نه دی ګډ مینوفیکچرینګ پریکټس. کوم کسان چې تخنیکي خلک دي په دې باندې پوهېږي چې د GMP مطلب څه دی. ګډ مینوفیکچرینګ پریکټس لرو GLP سرټیفاید دی ISO 2009 سرټیفاید ده حلال سورس استعمالوو او مطلب دا دی چې یو کوالټي پروډکټس چې کوم د نورو ملکونو نږدې ملکونو هغه په معیار نه بره معیار باندې دا تولیدات موږ کوو. نو اعتماد وکړي لایفرل باندې. لایفرل واقعي د هغوی مطمئن کېدو لپاره خپل هره ورځ کوشش کوي چې ښه نه ښه کوالټي خپل مریضانو ته او خپل سټیک هولډر ته زموږ څومره سټیک هولډر دي هغه ته د هغوی سټیسفیکشن مطابق موږ پروډکشن وکړو.